څوک چې زما د بیان اوري څوک چې ګوري او کوم چې دلته ناست دي ښه صفا خبرې به کوو ګوره ما سره مجاملات نشتي او نه زه ګوره د چا نه چاندې ماندې غواړم او نه زنده‌باد او مرده‌باد والا یم او نه مې په حق کې د چا نه سترګه سوځي والله که مې د چا نه سترګه سوځي او نه د چا ډوډو ته ناست یم ښه صفا خبره کوو دلته چې کم ناست دي اوس په دې جومات کې او ګیرې خریلي دي یې وړې کړي دي او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې ګوري دي ټول نه زما دا سوال دی کم یو په تاسو کې الله سره په دې مخ ملاقات غواړي څوک هم غږ نه کوي خو مخې داسې خوښ دی عجیبه خبره ده ملاقات الله سره داسې نه غواړم خو داسې به یم نورې تا ته د مرګ پته ده دا خبره به بیا هم برابر وي که موږ ته د مرګ پته وي لکه اوس یو سړی دی ګیره خرئ او وحي ورته شوي ده وحي ورته شوي وایي خدای راځي نو دته شوي چې دی به 50 کالو کې مري نو ګیره خرئ لګیا دی لکه پرېږده الله سره ملاقات به څنګه وي له 50 کاله بعد به مرم که چېرته دا موږ ته د مرګ دا نیټې معلومې وي خو بیا هم خبره صحیح وه نو چې اوس سړي ته د مرګ نیټه نه ده معلومه ځوان هلک راولېږي مړ شي ځوان په سره سره ځوانۍ کې هلکان مړه شوي په سره ځوانۍ کې هلکان مړه شوي دي روغ رمټ هلکان راولېدلي مړه شوي دنیا بې شماره موږ په خپلو لاسونو قبرونو ته کوز کړي نو اوس دا به څه وایو ما ته څه حل وښایې که نه که تاسو ته بیا څه حل معلومي ځان لاړ شي یو حل پیدا کړي د دې هلکانو دا خبره هم کمزوري ده چې زه ګیرې نه پرېږدم ځکه چې ښایسته نه ښکارم والعیاذ بالله دا خبره خو بیا چې دا د څلوېښتو نه وړېدلي دوی ته زه حیران یم دا په څه انتظار ناست او په دې عذاب کې اخته وي ګیره دیزي کې راکته کوو دلته یې بره کوو هلته یې کته کوو هر سهار دغه ته ولاړې کړپه 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 او هغه بل چې دی ولاړ دی بلیډ کرپای جوړه کړي یو طرف ته جبر اوباسي او بل ځای کې جبر اوباسي ولله الحمد چې الله د دې غم نه ساتلي ښایسته ګیره هم ده بس چې دې سره وځو داسې منګز برش پکې وو کله وله تیل ورکړو داسې نه پکې دانې راخیږي او نه خارښ لګي زموږ په مخ باندې او نه بس وي دې کې دانې راخیږي د سر په دې ویښتو کې خو چې دانې راونغښتې هلکه راخیږي پکې بعض وایي زه چې زه د جبسو کار کوم دی کې جبس نه ښه دي بعض وایي زه د رنګ کار کوم دی کې رنګ راولېږي بعض وایي زه د بټۍ کار کوم دروغ راشه زه درته ښیم همدغه کارونه به کوي او د هغوی به ښه غټې غټې ګیرې او هېڅ مشکل ورته نشته دا د الله نعمت دی دا د الله یو نعمت دی چې په تا باندې کړی دی او کومو ملګرو چې لا توفیق نه دی میلاو شوی الله دې ورله توفیق ورکړي زما په دې خبرو به ګورئ نه خفه کېږئ زه ستاسو دپاره یو ناصح یم نصیحت کوونکی او د عالم مثال د امت دپاره او د عوامو دپاره داسې لکه پلار چې د بچو دپاره نو پلار بچو ته غلطه لار ښیي که ښه لار ښیي ښه لار او په هغې کې سختي هم کوي نو زما دا خبرې که سختې دي خو حقیقت دی او که غلطي ما پسې یو ملګری راپاسي ټولو په مخ کې دې ما ته ووایي راته څه په ګډوډ وسرې زه به ومنم که ته وایې چې ښایست نو د یوسف علیه السلام نور یوسف زیات ښایسته شته نیم ښایست هغه دی او دا زموږ سره چې به درسونو کې دا ځوانان کښېني انهم فتیه ځوانان او دا ښایسته ښایسته ګیرې ولیدو کې کم یو بدرنګ